یو حدیث شریف کې راځي، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې زه د معراج په موقع باندې اوم اسمان ته وختلم، نو وی الته کې ما تندر د ګړزاري او د برېښنا اوازونه ما واورېدل. بیا د هغې نه بعد ما وکتل چې داسې کسان دي چې د هغې دا خېټه د کورونو عمره پړسېدلې ده. کور نه وي چې خلک پکې اوسېږي، د کور عمره یې دا خېټې پړسېدلې دي او په هغه خېټو کې ماران ښکاري، ماران پکې ښکارېدل. بل روایت کې راځي چې اور پکې لګېدلی وي. نو وایي ما د جبرائیل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا څوک دي؟ نو وایي جبرائیل علیه السلام راته ووي چې دا هغه خلک دي چې دی به په دنیا کې سود کولو، په دنیا کې به سودي معاملات کول. وایي دا هغه خلک دي. یو بل روایت کې ورسره دا هم راغلی دي چې د دې دا خېټې به دا نه راپړسېدلې وي د کورونو عمره، او دی به پاسېدی نشي، او دی به په یو ځای کې ټول داسې پراته وي چې کم د فرعون قوم والا الله جل شانه جهنم ته بوزي روزانه او جهنم ته یې ورچوي، نو هغې د دې د پاسه ګرځي، په دې باندې قدمونه یږدي هغه قوم، او د دې د پاسه تیریږي او جهنم ته ځي. او وی دوی چغې وی چې ای الله قیامت مه قایموه، قیامت مه راوله، ځکه دې ته د خپل بد انجام پته ده چې قیامت کې به مونږ سره څه کېږي.